الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړی ده چې کڅوک پروژه کې د ورځې په خپل لاس باندې ځان انزال کې یعنی حیا دی وی چې موټ ووهي نو د دغه سړی د روژې حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه پلاس باندې ځان انزالول یعنی مشزنی کول دا ډیره لویه ګناه لري او حرام کار دی. په الموسوعة الفقهیه کې راځي الاستمناء باليد حرام. پلاس باندې خپل ځان انزالول حرام کار دی. او بل روایت کې راځي چې ناکح الید ملعون. څوک چې د لاس سره نکاح وکړي یعنی مطلب دا چې په خپل لاس باندې خپل ځان انزالوي هغه ملعون دی، د الله تعالی د رحمت بلیری وي. او بل روایت کې راځي چې هغه څوک په خپل لاس باندې ځان انزالوي د قیامت په ورځ به د دوی لاسونه حامله وي. او دا سخت ګناه لري. نو که څوک د روژې په حالت کې دا بد عمل وکړي او ځان په لاس باندې انزال کړي روژه یې فاسده ده، خو بیا هم کفاره ور باندې نشته، د دې روژې قضا ور باندې لازمه ده، د دې روژې قضایي به راوړي. البحر الرائق دویم جلد 202 صفحه، رد المحتار دویم جلد 399 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.